د نیکمرغه کوچني اختر په مناسبت د محترم رئیس الوزراء الحاج ملا محمد حسن اخوند د مبارکۍ پیغام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغانستان مسلمان او مجاهد ولس او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. د ټولو دې اختر نیکمرغه او بختور وي. الله تعالی مو ټول عبادات، صیام او قیام، دعاګانې او حسنه اعمال په خپل دربار کې قبول وګرځوه. الله تعالی مو دا اختر بختورې ورځې په عبادت او له خپلو کورنیو او دوستانو سره په خوښۍ او عافیت تېرې کړه. درنو وطنوالو، اختر د مسلمانانو لپاره د صله رحمۍ، اخوت، شفقت او اتحاد پیغام لري. نو هیله ده په دغو ښو ورځو او شپو کې د صله رحمۍ او قرابت پاللو فریضه په ښه توګه پر ځای کړئ. حسد او خصومتونه له زړونو وباسئ. د اسلامي امارت مسؤلین دي په خپل شاوخوا کې د شهیدانو د کورنیو، یتیمانو او هغو هیوادوالو چې په 20 کلن جهاد کې په ځان او مال د مجاهدینو خدمت کړی حال واخلي او له دوی سره د تر خپله وسه اعانت وکړي. همدارنګه تاجران، پانګوال او هغه عام هیوادوال چې مالی وس او توان یې ښه دی د اختر په دغو مبارکو ورځو او شپو کې دي د بې وسه هیوادوالو، بې سرپرسته کورنیو، یتیمانو او بې کوره مسلمانانو لاسنیوی وکړي او د اختر په خوښیو کې دې راشریک کړي. د اسلامي امارت د امنیتي او دفاعي منصوبینو او مجاهدینو د ستړیاو او خدماتو قدردانی کوو. دوی د هیوادوالو د امنیت او خوندیتوب لپاره په ډیر اخلاص او صداقت خپلې دندې ترسره کوي. الله تعالی دې د دوی دغه خدمتونه په خپل عظیم دربار کې قبول کړي او الله تعالی دې په خپل حفظ او امان کې وساتي. درنو هیوادوالو، د دې ډاډ درکوم چې انشاءالله روان کال به هم د تیر په څیر د لویو پروژو د تطبیق، بیلابیلو برخو کې د پانګو د جذب، د اوبو د تنظیم، د زراعت او سوداګرۍ د ودې، زده کړو او روغتیایي خدماتو د اسانتیا او هیوادوالو ته د کاري زمینو او هوسا ژوند برابرولو کال وي. هغه هیوادونه چې افغانان د مهاجرت ژوند پکښې تیروي، دا هیله او غوښتنه ده چې د اجباري اخراج پر ځای دې سهولتونو راویستلو کې ورسره مرسته وکړي. هغوی په اجباري توګه اخراج ته مجبور نه کړي، بلکې هغوی دې پرېښودل سي چې په خپله خوښه او رضا هیواد ته راستانه شي او دلته له خپلو درنو کورنیو سره باعزته او آرام ژوند وکړي او له نورو هیوادوالو سره یو ځای د هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. همدارنګه خپلو ګاونډیانو، د سیمو هیوادوالو او دنیاوالو ته یو وار بیا د اطمینان ورکوو چې افغانستان د هیچا په کورنیو چارو کې نه یوازې مداخله نه کوي، بلکې له ټولو سره زموږ د اسلامي اساساتو او ملي منافعو په رڼا کې د متقابل درناوي په اساس تعامل او ښه روابط غواړي. زموږ حسن نیت یې درک کړي، د مشکلاتو جوړولو پر ځای دې د مشکلاتو جوړولو، محدودیتو، بندیزونو او فشارونو پر ځای دې د تفاهم لار اختیار کړي او مثبت تعامل ته دې راوړاندې سي. سږکال یو وار بیا دا اختر ورځ په داسې حال کې راځي چې د اسلامي نړۍ په یوه برخه فلسطین او غزه کې محصور مسلمانان د بیا رحمه صهیونیستانو تر سخت ظلم او بمبار لاندې دي. موږ د اسلامي قوت او عقیدوي خپلوۍ په اساس د دوی هر درد او تکلیف احساسوو. دوی زموږ هیر نه دي
او نه یې هیرولی سو. الله تعالی دې د دوی د نجات ذریعه برابره کړي او ظالم اسرائیلي یرغل ګور دې الله تعالی د عاد، سمود، فرعون او نور جابرانو غوندې هلاک او تباه کړي. په پای کې یو ځای بیا د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د خیر او عافیت دعا کوم. الله تعالی دې مسلمانانو ته وحدت، اخوت او سرلوړي ورنصیب کړي. په خاص ډول د افغانستان ځورېدلي ولس ته دې الله تعالی توفیق ورکړي چې د حاکم اسلامي نظام او بشپړ امنیت چې د ډیرو سختیو مبارزو او شهادتونو په نتیجه کې په الهي نصرت رامنځته سوی شکر ادا او د تقویې او حمایت لپاره یې په اخلاص خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. زموږ د ټولو شهیدانو درجې او مرتبې دې الله جل جلاله لوړې لري. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحاج ملا محمد حسن اخوند د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزراء.